سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتي وئ زه بیخ الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم مینوالو په نننۍ ویډیو کې درته ډېره ښه او جالبه طریقه ښیم د وټساپ په وړه که چېرته تاسو ته یو څوک په وټساپ باندې میسیج وکړي او هغه بیا مخکې له دې چې تاسو هغه میسیج وګورئ هغه میسیج ډیلیټ کړي نو تاسو کولی شئ چې هغه ډیلیټ شوی میسیج بیرته تاسو فعاله کړئ او وګورئ چې تاسو ته هغې کس سره لیږلي دي هغه که وایس میسیج وي هغه که په لیکلې بڼه وي نو تاسو هغه کتلی شئ دا ډېره ښه او جالبه طریقه ده تاسو ویډیو تر پایه راسره وګورئ انشاءالله چې تاسو ته به خوند درکړي مینهوالو ویډیو درته پیلومه خو له لنډې دمې وروسته بیا هم ښه راغلاست مینهوالو د دغې طریقې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ هغه اپلیکیشن تاسو کولی شئ چې په پلی سټور کې هم پیدا کړئ که چېرته ونه توانېدئ چې تاسو دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې پیدا کړئ نو زموږ د ویډیو ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ او هلته به ما درته لینک ایښوي تاسو هغه لینک باندې کلیک وکړئ او کله چې هغه لینک تاسو کلیک کړئ نو تاسو به دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را انسټال کړئ او کله مو چې را انسټال کړل دا به مینهوالو داسې شکل راشي نو تاسو به مینهوالو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ دلته به انتظار وباسئ دلته مینهوالو تاسو ته دغه شکل راځي دلته به تاسو مینهوالو الو باندې کلیک وکړئ کله مو چې الو کلیک کړ دلته له تاسو څخه یو بل انټرفیس هم غواړي هغه مخکې له ما فعال کړی دی تاسو ګورئ مینهوالو دغه آن تڼۍ چې ده دا به اپ وي دا به تاسو آن کړئ نو کله مو چې آن کړ دلته ګورئ مینهوالو هر کله چې تاسو ته څوک په وټساپ باندې میسیجان کوي مثلا دلته ماته دغه کس میسیج وکړه کله چې دغه دلته میسیج وکړو نو هغه غواړي چې دغه میسیج ډیلیټ کړي نو هغه میسیج ډیلیټ کوي کله چې درنه ډیلیټ کړ نو که ته غواړې چې دغه میسیج وګورې چې دا ډیلیټ شوی میسیج کې سره لیږلی و او د څه لپاره یې رالیږلی و نو مینهوالو تاسو د دې طریقې لپاره دغه اپلیکیشن ته ولاړ شئ کله چې دلته ولاړئ دلته مینهوالو تاسو ته د همغه شمیره او همدا شان تاسو ته یې لیکلی وي چې دغه میسیج چې دی دغه کس ډیلیټ کړی دی او تاسو ته یې دغه شی رالیږلی دی نو تاسو ته یې دلته که په لیکلې بڼه لیکلي وي نو په لیکلې بڼه دلته هم درته راځي او که وایس میسیج وي نو تاسو کولی شئ چې دلته وایس میسیج وغږوئ نو دغه ډېره جالبه او ښه طریقه ده نو تاسو کولی شئ چې د هر چا میسیجان وګورئ اگر که هغه خپل میسیج ډیلیټ کړي نو مینهوالو یادوري کوم که چېرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ همدا شان که تاسو زموږ دغه ویډیو در سره شیر کړئ نو له تاسو څخه به یوه نړۍ مننه وکړم مینهوالو دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله په امان